بسم الله الرحمن الرحیم. د ام اس اکسل پروګرام ته ښه راغلاست. زه محمد فاروق ستانیزی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې. دا چې اکسل پروګرام چې دا یو ډېر اړین پروګرام ده او دا ستاسو په ژوند په هر ځای کې تاسو ته دا پکارېږي. هغه تاسو مثال که چېرته مثال په انجوګانو کې کار کوئ، همدارقم د په ګورنمنټ ځایونو کې کار کوئ، تاسو مثال شرکتو کې کار کوئ، همدارقم دوکانونو کې هر شي کې تاسو کار کوئ، دا ستاسو ته په در پوهي حتما. که څومره تاسو ERP شان استعمال کوئ هم خو دا هم دې ته تاسو اړتیا پیدا کېږي خصوصا د مالي برخه کې. نو راځم دغه تېر درس کې موږ تاسو دغه مینوګانې او دا شیان هم وویلې، همدارقم دلته شیټ کومه څه اضافه کېږي، مثال کومه څه رینیم کېږي، کومه څه شیټ ډیلیټ کېږي، دا هم وویلې. ټیپ کلر کومه څه ورکول کېږي. نن به له خیر سره ځینې بنیادي شیان دي، بیسک شیان هغه نن به له خیر سره پکې هغه زده کړو. نو راځم سټارټ کوم. دلته لیکم 1 2 څنګه مثال دا موږ شمېرې یاد کوو. دا دواړه سلیکټ به کوئ. ګور دلته ډبل ده که نه دا کارسر داسې ور ګور دا رقم نری غوندې ګوره نښې راځي. داسې لاندې راښکته کوئ. نو دا چې ګوره لسو پورې خپله د 1 2 3 دا ردیف یې موږ ته راوست. همدا رقم تاسو څومره لاندې ښکته کوئ هغومره تاسو ښکته کولی شئ تر څو پورې تاسو یې راولئ. بل چې دا دی کې ګوره ښه دا سنټر ده. که وایي مثال اړخ دی، مثال ته لیکل غواړئ نو به شی کوي اړخ ته به دا رقم ته به یې کړي. اوس دا خانه غټه ده که نه. که ته وایې مثال دا خانه مثال دی وړوکې شي، دا تېر درس کې موږ ولوستله نو دغلته ګوره دا رقم نښه راځي، دا نری کېږي، دا به ډبل کلیک کړي دا شی څه ګوره دا رقم ته وړوکی شو. بل چې دا په اکسل پروګرام کې چېرته موږ دې کې مثال د ورځې نومونه یا د میاشت نومونه ورکړو نو د اکسل پروګرام کې خپله الریډي سیف دي. نو هغه موږ ته خپله راولي. مثلا دې کې زه د میاشت نوم ورکوم، مثلا لیکمه جنوري، بیا انټر وښمه، بیا ولیکمه فبروري، بیا انټر. اوس څه شی کومه ګوره دوه هر 3 حرفه دي که نه، خو دا سلیکټ کوم ښکته کوم د هغه ټولو د میاشتو نومونه چې کېږي دا 3 حرفه یې راولي د هرې میاشتې. اوس دا نه زه راښکته کومه ګوره د هرې میاشتې ګوره جنوري، فبروري، مارچ ګوره د هرې میاشت څه شی کړو موږ ته یې ما 3 حرفه راوستل. او که چېرته مثال دې کې زه وغواړم چې نه ما ته دې شی کې د پوره میاشتې دا لیکل چې دي سپیننګ پوره راته ولیکي، دلته ورته لیکمه جنوري، لاندې ورته لیکمه فبروري. اوس میاشت نومونه پوره ولیکله. اوس که دا رقم دا سلیکټ کړمه او دا لاندې خوا داسې راکش کړو نو څه شی کړي. اوس ګوره د هرې میاشتې چې یې کړو نومونه ګوره موږ ته پوره سپیلنګ سره یې ولیکل. هرې میاشتې ګوره هر څو حرف پکې راتلل دغه ټول یې موږ ته چې یې کړو ولیکل. دا ګول د په دې هغه کې راغلی ده دا فانس مثال کالم غټول غواړو په دې درس کې مو هم ولوستل. په دې به داسې ډبل کلیک کوئ دا ګوره غټ شو ګوره بېرته. همدارنګه که چېرته مثال دې کې موږ تاسو د ورځې نومونه ورکول غواړو، مثال هغه کومه څه ورکړو. مثلا زه لیکمه سنډې، مثال سنډې، منډې. ګوره د هغه وره مثال 3 حرفونه دې هم ولیکله. دا رقم لاندې راښکته کړمه ګوره سنډې ګوره منډې ګوره 3 حرف یې ولیکل ځکه چې موږ ورته 3 حرف ولیکلي. او که پوره موږ ورته ولیکمه سنډې او دا مې دی منډې. ګوره خپله هم نومونه راکړه. د انټر کوم ګوره چې کېږي خپله ګوره ټول راځي او دا راکشه کې هم نو دا چې کېږي راځي. نو دا و د دې هغه. اوس به نښه که چېرته مونږ مثلا د هغه وګوره د شمېره هم پوره ورکړې وه که نه. زه مثال د شمېره چې کومه یوه کمه مثال 3 وپرېږدم 3 ورته ورکومه، یو مثال 2 3 مثال همدا رقم دا یا لیکمه 4 2 حرف مو ته پرېږدم مثال 3 2 3 4 همدا رقم نو و. اوس زه دا چې کومه دا داسې سلیکټ کومه او دا راښکته کومه نو څه شی شو ګوره ګوره 1 2 3 پرېښودو 4 یې راکړل. مثال 4 یې راکړل که نه، مثال 5 نسته، 6 نسته، 7 همدا رقم ته 8 نسته، 9 نسته، 10 همدا رقم ته ټول یې موږ ته راکړي دي. اوس کارسر نه کوم لږ لاندې راښکته کېږم. دلته مثال زه چې کومه دلته زه لیکم مثال 1 2 دا به سلیکټ کړي دا به راښکته کړو لاسولو. مثلا دلته زه لیکمه 2 4 ان یو خانه پرېږده راته بله راته راوله. دا سره نیسم دا همداسې راښکته کومه
ګوره دلته څو دلته ګوره 1 2 3 دلته ګوره څو 2 4 6 یو خانه پریښې ده بل خانه موږ ته جمع کړې ده همدارنګه چې موږ دا خو سلیډ کو دا خو موږ ګوره داسې راښکته کړو که نه که دې داسې کالم په هغه یې داسې ویسو همدارنګه دا نور هم دی که شوی سل 9 10 ګوره دلته ګوره څو ده 1 2 3 4 دلته ګوره څو 2 4 شپږ ځکه یو پاتې سوي دي که دلته ګوره څو 3 ده ګوره 3 شپږ 9 همدارنګه څو 4 ګوره 4 8 ده 12 ده 14 همدا رقم دی لاندې هم ګوره تاسو دا رقم ته کولی شئ بل چې دا ګوره ځای کې کټ او کاپي باندې اکثره ځایانو کې موږ دا کټ کاپي چې دا زموږ ډېر زیات پکارېږي کاپي او کټ څه توپیر لري مثلا دا ګوره زه رقم دا سلیکټ کوم دا سلیکټ کړه راځم کاپي ده کاپي چې کوي همدې کاپي موږ ته کاغذ چې کاپي موږ کلیک ور دا رقم دا ګوره داسې نښه پرې راځي مثلا ته دا درېږم دلته بېرته راځم مثلا دلته دې څه هم پیسټ وهم له کیبورډ څخه هم تاسو کنټرول وي کلیک یې هم دا پیسټ کېږي خو زه دې ځای څخه دا کلیک کوم ورڅه شی هم دلته ده هم یې دلته موږ ته راوستی کټ چې شی کوو کټ مثلا دغه موږ ته شی کوي کټ کوي کټ معنا څه موو کول دي مثلا یو ځای څخه ګوره تیا کینچي نښه ده غوسه دا زه کلیک کوم مثلا دلته یې راولم دلته یې ګوره ځای مې ورته وټاکه که نه او بل شی دا پیسټ کوم هلته ګوره راغی او بل هم دې کې یو خیالي کښه چې لکه دغه لس نومونه دي که نه په اکسل کې مثلا دا زه غواړم کاپي کړم دا زه دلته چې کوم کاپي باندې کلیک کوم خو دلته لس 12 نومونه و که نه مثلا دې که ته به دې کې نه چې دلته ورته څه شی کې 12 خانې تاسو ورته سلیکټ کوئ نه صرف یو خانه ورته داسې سلیکټ کړه او مثال دا پیسټ ووهه نو شی کې نور خپله راځي همدا رقم د دغه حساب هم ده ګوره زه دا شی کوم دا رقم دا ټول سلیکټ کوم کاپي لدرېږم مثال پیسټ ګوره یو خانه کې زه ودرېدم که نو خپله به خواته خپله دا سلیکټ کوي دا مې پیسټ ګوره ټول هغه خواته راغلل بل چې په دې کې چې دا خو اوس بل چې دا فارمیټ پرنټر فارمیټ پرنټر چې دا زموږ هم ډېر زیات موږ استعمالو څنګه زموږ ډېر زیات دا مخې ته راځي مثلا ګوره ښه دغه ځایونه ما دا رقم د زه سلیکټ کوم دا مثال بولډ کوم همدا رقم د رنګ ورکوم دا رقم دغه د ټکس هغه لیکل چې دغه چینج کوم ګوره دا رقم ته مې راوستله همدا رقم ته مثال اټالیک کوم همدارنګه تاسو مثال کولی شئ ډېر زیات دا پکې یوز کړم همدارنګه چې کوم دغه رنګ هم ورکوم دا زم مثال بارډر ده بارډر کې چې کوم دلته حال بارډر ورته کلیک کوم ګوره دې کې څو تغیرات موږ راوستل اوس موږ غواړو دغه تغیرات چې مثال دغه راوستي دي دا دومره مثال موږ زه کار پکې وکړو که نه که داسې موږ دې کې مثال های مثال د فارمیټیشن موږ یوز کړي وي هغه اوس موږ که چېرته هغه کوو موږ وخت نیسي نو دې لپاره چې کوو فارمیټ پرنټر لپاره کړي مثلا فارمیټ پرنټر ته دا مثال د یو ځای کې درېږم دلته ګوره دغه بورس چې ده که نه دا فارمیټ پرنټر کلیک کړي ګوره موږ سره ګوره بورس نښه راغله اوس که یو خانې باندې کلیک کړي همدا شی رنګ اخلي مثال زه بیا ځم دا بیا کلیک کوم بیا راځم دلته مثلا دې باندې بیا زه درېږم دا مې بیا کلیک کړو ما ورته وایم مثلا دغه څو زره ټول ماته دا رقم ته کړه ګوره دا رقم ته یې کړله اوس که چېرته مثال زه دې هغه کې لږ هغه راولم توپیر پکې راولم دا زه کلیک کوم مثال بارډر کې چې کوم تک بارډر کوم تک بارډر سو همدا رقم ته outside دا خو دننه پکې ده دغه ته یې باندې ودرېږم دلته دغه ته outside بارډر ورکړم ګوره outside سو مثال د هغه یم شی کومه زه چینج کومه دا رنګ یې ورکومه مثال دا سو همدا رقم ته انډرلاین یې که راته اوس همدغه فارمیټ زه غواړم دلته دغه ځایان باندې زه اپلای کړم چې ما دا زه کلیک کوم یو ځای باندې درېږم دا شی کومه مثلا د خانو ما دا زه اپلای کوم نو د شی کې دلته هم ګوره ما رقم ته هغه یې ورته ورکړله همدا رقم لاندې راښکته کېږم دا بیا سلیکټ د یو ځای کې سلی ودرېږي هم ټول نور هغه چې کوي فارمیټ اخلي ورته هم دا ټول هغه راته ګوره نه هماغه ډیزاین ټول دلته موږ کاپي کړو مثلا دا خط کې موږ پاکوي نه خو څه چې کوو هماغه ډیزاین ورکوو بل چې دا په اکسل کې مثلا دلته موږ یو نوم لیکو مثلا زه لیکم
عدنان. اوس که چېرته مثال د ګوره دې خو رالم خو دلته ما د تخلص معنا پاتې ده که څه چې د مثال زه غواړم دا اوس د اکټیو سیل ده که نه ما زه ودرېږم مثال د تخلص زه لیکم مثال یک ثانیه ګوره دا پاک سو اوس دا موږ څنګه کوو دا موږ په 2 طریقو کوو مثال بیا دا کنټرول زیډ وخمه چې عدنان نوم راسي مثلا دلته اوس ودرېدي ما یو رقم د کې دلته راغلی د شی به کې دلته به چی کې ډبل کلیک به کې نو چې کې ډبل کلیک دی که نو دا پکې چې ته کولی سې نوم پکې ولیکي لیکمه ستانیک ځای یا مثال دا وګورئ ډبل کلیک کوم دا ستانیک ځای اوس بیا پاکومه دلته چې کوم د کیبورډ څخه دلته اوس ودرېدلې نو د کیبورډ څخه F2 به پریس کوئ څنګه F2 پریس ګوره نښه یې راغله دا به ولیکي ستانیک ځای مثلا دا هغه د رو هغه ده که نه مثال دغه سیل کې مثال وړوکی ده دا د من ډبل کلیکه نو سیل چې کي د همدې نوم په مطابق باندې اجست کېږي بل چې دا که چې یو اداره کې موږ تاسو کار کوو مثلا دغه اداره کې مثلا د موږ سره ډېره غټه ډیټا ده خو دغه ډیټا کې موږ ته ځینې کسان نومونه دي هغه موږ کاپي کوو مثال بزي ته وړو هغه څنګه کوو دا چې مثال دلته مثال فرض کړه مثال دغه کسان موږ سره 50 کسان کې موږ ته 10 کسانه یا شارټ لیست مثلا موږ کوو دغه 10 کسانه موږ نومونه مثال بل شیټ ته وړو هغه بیا پرینټ کوو مثال منیجر ته یا خپل سوپروایزر د کسانو ته موږ وړاندې کوو دا چې زه مثال یو ځل لازم دی شیټ ته مثال دا لازم دا کاپي کوم بیا وړم دی شیټ ته یا مثال همدغه شیټ کې زه ولاړ یم همدې شیټ کې دا یو کاپي کوم لاندې راښکته کېږم مثال دلته دا خو ستونزمنه ده که نه مثال داسې شل نومونه یې هغه یو ځان ته راخله او کاپي کول زموږ ډېر وخت نیسي نو دې لپاره دا ایکسل پروګرام چې ده موږ ته یو آپشن راکړی ده د هغه څه شي په نوم باندې ده هغه د کلیپ بورډ مثلا دا کلیپ بورډ زه ګوره دا به چی کوي وها به کوي نو څه شی پرې راغلي دي دا زه کلیر آل کړمه مثلا ګوره ما ته وایي مثلا فرض کړئ دغه میاشتې دي که نه دغه میاشتې دي دغه میاشتې ما چې کوي دغه میاشتې کې 2-3 دغه میاشتې کې رانه یو څو مثال دغه نمبر یې راته کړه دا څو مونږ بل پیج ته وړي همدغه پیج کې مونږ یې لاندې پرنټ هغه کوو پیسټ کوو مثلا ګوره دا زه کلیک کوم اوس راځم چېرته کاپي څنګه ول هلته ګوره راغی ګوره کلیپ بورډ کې مثلا دا جنوري دا ماته که کاپي که ګوره د خپله کلیپ بورډ کې اضافه کېږي همدا رقم دا ډسمبر دا هم کاپي که پسې راتېر شه مثلا ګوره دغه فرایډی دا هم کاپي مې کړ او دغه شمېره دا هم کاپي کړ زه دا چې کاپي کړ زه نه هم لاندې راښکته کېږم فرض مثلا ډیټا ډېره زیاته ده دلته راځم دلته اوس څه شی کوم اوس څه شی مثلا موږ د کلیپ بورډ مثلا دا هغه ده که نه ورته دا لس چې لس باندې کلیک کړم هلته ګوره لس ګوره پیسټ سو فرایډی دلته چې کلیک یې ګوره هم ډیلیټ کولی هم پیسټ کولی شي مثلا ورته فرایډی ماته پیسټ کړه دا رقم د ورته وایم مثال ډسمبر د کلیک کې ډیلیټ کولی هم شو که چېرته موږ غلطۍ کاپي شوی دي څخه بېرته چیک کوو ډیلیټ کولی هم شو مثلا ورته دا ډسمبر هم راته پیسټ کړه ګوره دا هم دلته راغی او که وایم نه دا ټول په یو وخت ماته پیسټ کړه دا پاکوم دا دواړه یا دغلته درېږم دلته درېږم ګوره پیسټ آل زه څنګه کلیک کړي ګوره له مخکې نه ګوره راغلل ټول دلته ګوره موږ ته پیسټ کړل فرض که دغه جنوري چې د جولای چې دی ما په کار نه ده زه نو په کار دی ما جولای په کار نه ده چې کوم دی ما کلیک کوم چې کوم ډیلیټ کوم ګوره دا لرې سو اوس که زه دلته بیا کلیک بورډ کې بیا پیسټ آل بیا کلیک کوم نو چې کې دا جولای پکې ګوره نشته جولای وکنه دلته ګوره جولای نشته ده نو په دې کې له خیر سره او په دې کې مثال دا کلیر آل که چې دغه کاپیانې مثال یو ځل مونږ خلاصې کړې دا کسان نومونه ډیټا هم سپریټ کړی هغه بل ډیټا نه عمومي ډیټا نه مثلا دا نور دې مونږ په کارېږي نه نو دې مونږ چې کې دغه باندې کلیر آل دې باندې چې کلیک کوم کو نو دا ټول ګوره کلیپ بورډ پاک سو بیا که تاسو کولی نور ډیټا باندې چې هغه کوئ مثال په کاپي کوئ هر ټول دلته راځي بیا تاسو چې کوئ دلته پیسټ کولی شئ دا د کلیپ بورډ چې ده بیا دا کلوز کومه په دې اکسل کې یو دلته چې ودرېږي ګوره ټول هغه دا څومره روګانې کلمه ټول سلیکټ کېږي او که چېرې دې باندې بیا کلیک کړو دغلته ګوره پورته ګوره موږ ته ښکاري په نیم بوک کې ګوره 1,48,590 دي او 14,304 سیک چې دا کالم نو کالمونه موږ په دې یو هغه کې موږ ته چې راکړی ده
موږ ته زر هغه راکړی چې د صدې کې تاسو موږ کار کولی شو دې نه څخه چې زیات تاسو هغه اخلي مجبوري بیا به بل ورک بوک به اخلئ نو دا اوس زموږ تاسو د ځینې د اکسل پروګرام ځینې بیسیک درسونه ولو چې دا تاسو یاد کړئ ستاسو ځکه دغه شیان چې دا کوم چې ما درته وښودله دا ډېر زیات تاسو په د اکسل پروګرام کې مخې ته راځي او همدغه معنی د اکسل پروګرام اکثره کار روان ده نو باقي مو په لوی الله پاک سپارم موږ سره اوسېږئ ښاد او آباد اوسېږئ سر ذکیه